زه طالبانو حج ته چې تللی وم بیا دوی ډېر تعقیبولم د سعودیانو. یو ورځ د ماخوستان منځه نه وروسته ووتلمه نو یو ځوان عرب را سره مخصوص تړیمۍ سره سره وکړه جوړې ته کړه ډېر ښه وضعیت یې را سره کړ. نو چې ورسره په لار روان وم ډېر زیات ملګري ول شاته راپسې روان. نو چې لږ وړاندې لاړم کاټ یې راوایستې زه د استخباراتو والا یم. ملک سید الله دې ښه درسره وکړي. وي نه ته حال راته وایه ته دلته اوسېږي که راغلی مې الحج ته راغلی یم. وي ته د حرم کامرو تعقیب کړی چې هرې دروازې د حرم باندې ننوځې پاکستانیانو هندیانو افغانان تا سره ډېره ستړي مه سي کوي ته څه کاری. نو ده نه چې مخ ته روان سو مخکې پولیس راته درولي په حرم کې دننه طالبانو په حرم مدني کې دا د حرم حدودو نه هم وتلی چې پولیس راغلل سخته بد اخلاقي را سره ونه کړه بد اسناد دې راکمل. ما اسناد نه ګرځول طالبانو داسې لاس کې یو بنګړی ورچولی چې ورک نه سي مې زه نه ورکېږم دې راکمل اسناد ستا را سره وي چېرته دې وي کوټه کې وي موږ سره لاړ شه. نو شاته نور هغه هم را سره مشران ملګري مې را سره هغوی ته مې لږ اشاره وکړه مې زه تاسې خو غم لکه سما کې ستي کوټې ته اوس رانه خو دومره په تونده راغلم 11 منزل کې دې مونږ کوټه والا لیفت بند و ماخوستان منځه نه خلک راغلي دوی مې تیز وخېځول ویلې وي ماشاءالله خو سم ځوان نو چې راغلم بایک مې ورته خلاص کړه اسناد مې وکتل هغه عکسونه یې ور ولیکل بیا بېرته ما ته ویلې بیا بخښنه غواړم. دومره ډارېدل چې ما د چا سره ستړي مه سي طالبانو اسلامي امت داسې حالت ته رسېدلی دی. یو وارې په عرفات کې بیا همداسې ودرولم یو وارې درېم منزل دوم منزل کې کته او داسې ته وتلی وم استخباراتو والا راغلی لاس یې ونیولم مې باندې راوځه اسناد یې راکړه. مې اسناد خو نشته در سره عکس مې ټلیفون کې د اسناد اخیستې مې لار سره وکړه. اسلامي امت داسې حالت ته را رسېدلی پوهېږې الله دې بیا نه ته فکر کوه که نه چې مسلمانان په مخ روان دي که په شا روان دي. دې ته بیا موږ خوشحال یو چې په مخ روان دي چې یو مسلمان او په دې پوهېږي که نه دوی خو هم داسې نه ده چې کاپیران ویده دي هغه دعوتګران د اسلامي امت راویښونکي دوی پېژني هغوی سره هلته خبر شریک